موبایل کې یو براوزر انسټال کړئ د دغه براوزر نوم ده کیوي براوزر. دغه براوزر په پلی سټور کې موجوده ده. تاسو په پلی سټور کې کیوي براوزر سرچ کړئ، دغه براوزر به تاسو ته راوړوي او دغه براوزر به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې بیا تاسو دغه براوزر انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه براوزر خلاص کړئ نو د دغه انټرفیس دا رقم راځي. نو اول به تاسو په دې براوزر کې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. نو تاسو کولای شئ ما په دې براوزر کې الریډي خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړی ده. نو زه اوس راځم تاسو ته په دې فیسبوک اکاونټ کې خپل فرینډز درښکاره کوم چې په دې فیسبوک اکاونټ کې زما څو فرینډز دي. نو تاسو کولای شئ په دې فیسبوک اکاونټ کې ما 838 فرینډز دي. نو زه اوس راځم د هغې طریقې په ذریعه سره دغه ټول ملګري دغه 838 ملګري په یوه کلیک سره انفرینډ کوم، ختموم یې. او دوستانو دا کومه طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په یوه کلیک سره خپل ټول ملګري ختمولی شئ. هغه که هر څونه که زرې که 2000 که 3000 که 15000 که هر څونه تاسو په یوه کلیک سره انفرینډ کولی شئ. نو راځو زه تاسو ته طریقه درښایم. دې لپاره به تاسو ولر په خپل براوزر کې په دې براوزر کې یو ایکسټنشن اډ کړئ. دې لپاره به دا کونج کې 3 ډاټ راوړئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په ایکسټنشنز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایکسټنشنز باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه پیج خلاص شي. نو دلته به تاسو یو ایکسټنشن اډ کړئ. د هغه ایکسټنشن نوم ده ټول کیټ فار فیسبوک. د هغه ایکسټنشن ډاونلوډ طریقه زه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښایم چې هغه ایکسټنشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. هغه ایکسټنشن ما الریډي ډاونلوډ کړی ده. نو زه راځم هغه ایکسټنشن دلته کې اډوم. نو کله چې بیا تاسو هغه ایکسټنشن ډاونلوډ کړئ نو په دې کې دا ډیولپر موډ دغه به تاسو انیبل کړئ. کله چې تاسو دغه انیبل کړئ دلته تاسو ته 3 اپشنان درکوي. نو ګور په دې کې اول یو د لوډ په لوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لوډ باندې کلیک وکړئ بیا په فایلز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فایلز باندې کلیک وکړئ نو ګور هغه ټول کیټ ما الریډي ډاونلوډ کړی دی. دغه ټول کیټ ده سمبل به تاسو په هغه ټول کیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ټول کیټ باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لږ انتظار ته وکړئ. هغه ټول کیټ به دلته کریټ شي. نو تاسو کولای شئ دغه ټول کیټ دلته کریټ شي. بیا به سمبل دغه ټول کیټ تاسو انیبل کړئ. کله چې تاسو دغه ټول کیټ انیبل کړئ بیا به بیرته تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ نو اول به تاسو په دې براوزر کې ډیسکټاپ سایت انیبل کړئ. دا کونج کې 3 ډاټا راوړئ، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او په دې کې لاندې اپشن دی ډیسکټاپ سایت، په دې باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. کله چې تاسو په ډیسکټاپ سایت باندې ټیک مارک ولګوئ نو په دې براوزر کې به ډیسکټاپ سایت انیبل شي. بیا په دا کونج کې 3 ډاټا راوړئ، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. اخري ته به ولاړ شئ. لږ ګور دا اپشن راغلی وي ټول کیټ فار فیسبوک، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټول کیټ فار فیسبوک باندې کلیک وکړئ نو دغه ټول کیټ به تاسو ته خلاص شي. ګور په دې ټول کیټ کې نور هم ډیر زیات کارونه کیږي، خو په لحاظ تاسو ته دا یوه طریقه تاسو درښایم. نو راځو ګور په دې کې به سمپل د تاسو سرچ ته راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ انفرینډ. کله چې تاسو انفرینډ کې ولیکئ لاندې به ولاړ شئ. ګور دلته یو اپشن دی وایي انفرینډ آل فرینډز، دلته لاندې یو اپشن د سټارټ ټول، په دې سټارټ ټول باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټارټ ټول باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ او دغه به اوس ستاسې فیسبوک اکاونټ چې د هغه به ډیټیکټ کړي او ستاسو په فیسبوک اکاونټ کې چې هر څونه ملګري وي هغه به ټول دلته راواړوي. نو موږ هم انتظار ته کوو چې زموږ د فیسبوک ټول ملګري دلته راواړوي. نو تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک اکاونټ ټوټل فرینډزونه دلته راواړول. پورته ګورئ یو اپشن د سلیکټ آل، په دغه سلیکټ آل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ نو ستاسو د فیسبوک د اکاونټ ټوټل فرینډزونه به دلته سلیکټ شي. نو دلته تاسو په ډېره اسانۍ سره دغه ټول انفرینډ کولی شئ او کوم چیرې یو دانه نه انفرینډ کوئ ګور دا ټیک مارک به تاسو له هغه څخه ختم کړئ. مثال زه دغه فرینډز نه انفرینډ کوم له دې ټیک مارک ختم کړئ، دا بل مو نه کوئ له هغه څخه ټیک مارک ختم کړئ. کوم چیرې ټوله کول سمپل پورته ګوره سلیکټ آل بټن ده، په دغه سلیکټ آل بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به لاندې ولاړ شئ. کله چې تاسو لاندې ولاړ شئ ګور دلته سبمیټ بټن ده، په دغه سبمیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس ګوره تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره تاسو کولای شئ دلته له موږ سره د دې پروسسینګ شروع سو او دغه رقم د موږ د فیسبوک کوم فرینډز دي هغه به یو په 2 سکینډه کې انفرینډ کیږي. نو ګور دوستان تاسو کولای شئ موږ سره د انفرینډ پروسس روان ده. اوس به دلته موږ ټول ملګري انفرینډ شي. نو زه راځم ګور دلته فیسبوک اکاونټ ریفریش کوم چې په د موږ څو ملګري انفرینډ سو. نو ګور په تاسو کولای شئ دلته له موږ سره 838 فرینډز دي. زه راځم دا ریفریش کوم نو زه سمپل رالم بیرته دا ما ریفریش کړئ، په ګو بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم چې ګور سپیلاله څو فرینډز دي. ګور تاسو کولای شئ چې له 838 سره رالو و 811 ته او هغه پروسسینګ اوس هم روان ده. څوکه څوکه باید موږ ټول ملګري انفرینډ شي. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه ده. د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل فیسبوک ټول ملګري په یوه کلیک باندې انفرینډ کولی شئ. هغه که هر څونه وي، که 1000 وي، که 2000 وي، که 3000 وي، که 15000 وي، د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل ټول ملګري په یوه کلیک باندې انفرینډ کولی شئ. نو راځو دوستانو زه تاسو د هغه
دغه ټول کټ ډاونلوډ طریقه درښیم چې هغه ټول کټ به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ دې لپاره به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ هغه که هر براوزر وي کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/toolkit دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي نو دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ او لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي په هغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه ټول کټ به تاسو له دغه ویب سایټ څخه ډاونلوډ کړئ نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان